سلامونه نیکیلی دوستانو راځئ د وزارت د ترانسپورت او هوانوردۍ څخه دغه راپور خپور شوی دی چې دا د افغانستان خلکو دپاره او د هغه ولایتونه چې زه دلته اوس درته وایم دا ډېر ضروري دی چې دا خبر باید واوري او جدي ونیسي ځکه هغوی ویلي دي چې د دوشنبې او سه شنبې ورځ باندې به ډېر بارانونه وي او سیلابونه به راځي په کوم ولایتونو کې به راځي زه یې درته وایم چې که هغه عبارت دی د کابل څخه پروان کاپیسا پنجشیر بامیان دایکنډي میدان وردګ غزنی لوګر پکتیا خوست زابل ارزګان قندهار هلمند نیمروز هرات غور فراه بادغیس بلخ سمنگان جوزجان سرپل فاریاب قندوز بغلان تخار بدخشان ننګرهار لغمان کونړ و نورستان دغه ولایتونو کې به د دوشنبې او سه شنبې ورځ باندې چې 18 او 13 د حمل راځي په دغه درې دیرش ولایتونه چې ما درته نومونه یې واخیسته په دغه ولایتونو کې به ډېر بارانونه وي او سیلابونه به راځي تاسو باید په دغه اوسې بیدار اوسئ د شپې له خوا نه هم د ورځې له خوا نه به د هغې هر څوک دغه یې څه ورته وایي اوزګار او هر څوک بیدار وي هغوی ته پته لګي خو د شپې له خوا نه ډېر بیدار اوسئ چې ډېر بارانونه راځي او سیلابونه راځي داسې نه چې خدای ناخواسته تاسو په کور کې یاستئ او همداسې غافل پاتې شه په خوب کې او سیلابونه راغلي او کورونه مو خدای ناخواسته چپه شي او ناڅاپه دغه شیانو ته باید ډېر پام وکړئ بل خبر هم لرو همداسې په پښتونخوا کې د وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو له امله 15 کسان مړه او 115 ټپیان او تر 400 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي د پښتونخوا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې په خپل وروستی راپور کې ویلي چې په مړه شویو کې 23 ماشومان او 12 نارینه او 15 ښځینه شامل دي د نورستان د ټولګټو ریاست وایي د کونړ او نورستان لویه لاره د غر د ښویېدلو او سیلابونو له امله د تګ او راتګ پر مخ تړل شوی دی د یادې ریاست تخنیکي ټیم هڅه کوي چې لاره زر تر زره بیرته پرانیزي او چارواکي له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې پر دې لاره له سفر څخه ډډه وکړي همداسې یو زموږ او افغان تجار شاوخوا 20 تنه خوراکي توکي یا د ادارې ته یعنې د افغانستان هغه د سیلاب ځپلو او د خاطره او د زلزله ځپلو خاطره دغه 20 تنه خوراکي توکي کومک اعلان کړی دی چې هغوی د هغه مسؤل ادارو ته یې تسلیم کړی دی او تسلیمیږي به دا د هغو خلکو دپاره دی دا د هغو خلکو دپاره دا سهمیه ټاکل شوی دی چې هغه په وروستیو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو او د زلزله ځپلو چې موږ او تاسو ټول شاهدان یو د دې چې هغوی ته مرګ ژوبله یا همداسې نور زیانونه مالي او جاني زیانونه رسېدلي دي هغوی ته دغه سوداګر دغه 20 تنه خوراکي توکي ورلیږلي دي یعنې کومک یې کړی دی چې دا به هغې خلکو دپاره یا همغې څوک چې دغه پېښو کې ژوبل شوي دي هغوی سره به دغه مرستې کېږي د اخره